إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف من نوائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود شريف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سی فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ پہ اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم. 400 پڑھان اور دیرو محترمو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تاجداری حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ بے اخلاص ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو و عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا رادلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ سرزماد دوڑو جہان و خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کا آمین ہوئے. گلنو دزی قیدی مبارک میاش مبارک شورو دا حجاج کرام اغا مقدس مقامات و تروان دی نمبر پا نمبر بانی سقافلی رسیدی دی سور روانی دی. اللہ ری دا طولو دا غصائی کوششون قبول و منظور دی. اللہ ری پاکی زمونگا استاسم دا طولو غیبی نمبر راولی زکر دا درخواستون برب العالمین تکو. دا غزید اللہ نغختل او دا غزید تطلل دا بینی دا اللہ فضل غواری دا اللہ مہربانی غواری دا اللہ کرم نوازی غواری. چکم انسان دا مقدس و مقامات و تلار بدہ انسان دیر بختور دی او دا اللہ پا دربار کی دا یو قدم پورا اجرون و ثوابون مقرر دی. او دا غزیتا بزکزو شدی تا دعا شوی دا ابل جمعہ ما پا دعا خبر کرے وا اگر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام مبارک دعا وا دعا چی دا
دا ډېر لوی اثر لري. کم بچی چې د پلار نه دعا ګوي، د مور نه دعا ګوي، د مشرانو نه، د علماو، د صلحاو، د اتقیاو، د مشایخو، نیکانو، اولیاء الله نه، نو دغه انسان به خدای په یو ځای کې نه خرابوي. د دعا ډېر لوی اثر دی. موسی علیہ نبی علیہ السلام مبارک بد کوئی تور بغونډه الله سره خبرې کولی، رب العالمین سره به راز او نیاز کاو. هو چې کله والدې وفات شو نو چې بیا خبرې کولی دي لکه جلالی پیغمبرو، نو خبره داسې لګي غوندي تیزی وی تیزی. رب العالمین ورتوی موسی علیہ السلام مبارکا د کوهی تور په غونډه ولاړې خبره کوه، خو لږ داسې حوصلې سره، داسې اندازې سره خبرې وکړه، ډېر داسې اوچت لهجې سره مه کوه. دی ورته وایي یا الله زه خو د دې نه مخکې چې ته داسې اوچت اوچت لګېدلی یم، یوازې اوس خو نه، او دغه جلال خو ما کې نو، دا خو تا راکړی دی، دا جلال خو تا راکړی دی. لکه هر پیغمبر له خدای دغه شان او کمال ورکړي. الہ العالمین که زه جلال کې راشم او داسې لږې خبرې کومه، نو ته یې لږه ګزاره کوه، خبرې لږې مدم کوه، یا الله دا خبرې خو ما مخکې م کولې که نه، نو دا اوس راته ولې وې چې لږې خبرې مدم کا. رب العالمین ورته وایي وی مخکې مې راته غږ ځکه نه کو، تا سره د خپلې بوډۍ مور دعا شامله وه. کور کې د بوډۍ وه، بوډۍ ای های بوډۍ مور درته دعا کوله، نو که ته به زما په دربار کې په تیش کې راغې، ما به د هغې هغه سپینو ډکو ته کتل، د هغه سپینو ډکو له ما له حیا راتله، ما تا سره د خیر معامله کړې ده. نن چې د چا په کور کې مشري سپین سرې زنانا او پلار، نو یم دغه بچي ډېر خوش قسمته دی چې د تې نه دعاګانې واغېشتې. دغه انسان ډېر خوش قسمته دی او دعا کړې لوی اثر دی، دعا کړې لوی اثر دی. د حضور صلوات و سلام د شان نه قربان شمه. ازیجی دا مکه معظمه ولی خیسته ده او دیتا دا سبززار، یعنی غرونه دی ټول سری سری او توری توری گٹی دی، دا کروندیز مکم پکی نشتا. عجیبه کار دی، و چه سبا راشی نو بی موسم میوی پکی دا سبا ٹیم کی پرتی وی. څنګه پتا دویانو باندې چې د پاسه لیبل لګېدلی دی، دغسې په هغه میوو باندې لیبل لګېدلی چې د دې دونه میاد دی 2 ورځې 3 ورځې. دا وجه څه ده؟ دې ته ابراهیم خلیل الله علیه السلام دعا کړې ده. اے گلو راوی بل جمعه کې ما د عیسی علیه السلام مبارک دعا ذکر کړې وه. عیسی علیہ السلام بدعا تا طرف دا اسمان نخوان چر آغلی وا، آغا خوان چر آغلی وا، اے گلونی آسات ای آغا سلوی خرزی وا. دا سار بمرات لا دا ماخام بمرات لا ماغا تفصیل بیان کردی. خو ابراہیم علیہ السلام مبارک چکل دعا کئی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا. رب العالمین جل جلالہ تا حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کئی، اے کریم ربا ماو زما بچی پا وڑو وڑو لا سنو باندستا کورو بیت اللہ شریف جوڑ کلو. یا اللہ دا خود کروندی زین دے،
या अल्लाह करीम रब्बा दा खु सहरागानी दीद करोंदी सनखन खानम पके नखकारे खुद आकई करीमा करीमा रब्बी जअल हाज़ा बलदन आमिनम वरज़ुक़ अहलहू मिनस समरात। आए हाय खुदाया तो हम बार के रिज़्क़ बार के करीम रब्बा ला सुन्नत इब्राहिम खलीलुल्लाह मुबारक दी दुआ दे इब्राहिम खलीलुल्लाह मुबारक दा फरियाद शिदे रब्बुल आलमीन तदे दरखास्त शिदे रब्बुल आलमीन तदे शिया अल्लाह दा खार दा मकीम व जमी से दा अमन गर्जवा और का अहल दीता मैं मिन समरात हर किस्म तो आम और रिज़्क़ वर्ता या अल्लाह वर्का हर किस्म तो आम वर्ता वर्का मेवी वरला वर्का रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु तवाई खुशाला रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु तवाई अल्लाह करीम रब्बा तो आम वर्का नेमत नवरका मीवी वर्का मन आमन मिनहुम बिल्लाह या अल्लाह अगर चाल वर्क चिसोक अल्लाह बानी मान लरे वो बिलियौमिल आखिर और द क़यामत बानी मान लरी गलम वर्का रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु और तवई क़ाल फ़उमत्तिहु क़लीला। ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम चिचा कुफर कड़ी दी सोग मान मनी खैर दे का हरम हुदूद तगीर चा पीर दागिरी अगल बंदा हरम द बरकत और कोमा सुम्मा अस्तरहु बिया बदग काफिरान राका गमा इला अज़ाबिन नार